پاکستان ته ګوره، ساینس ته ګوره، وایي ابۍ مې لیونی شوه په ترجمې باټینګن غواړي. پاکستان ته ګوره، ساینس ته ګوره، پاکستان ته ګوره، جهازونو جوړولو ته ګوره، پاکستان ته ګوره، بحري بیړۍ جوړولو ته ګوره. دا روټي خلاص. دوی په دفترو کې بسکټې خوري او چې مازدیګر روځي امبرسرۍ میخې ساتلي دي، هغه صدر روډ ته راوباسي، هغه لوبئ او د شپې د شراب وسکي اوده پراته. دوی به جهازونه جوړوي، دوی به اټمي ذرات پیدا کوي او دوی به اټم بمونه هایډروجن بمونه جوړوي. دا بېغیرت، دا د اکبر باچا لټان، دا د اکبر باچا لټان دي. دا حکمران طبقه چې ده لټان، د اکبر باچا زمانه کې درې لټان داسې پراته نو دا یو په دې سینه بیره پرته وه. چې بیره پرته وه نو پاس یو سور سړی روان ویل کاکا خبره واوره. راکوش وی چې دا بیماران دي جوړې او دوی اوس داسې پراته دي. چې داسې پراته دي نو ویل ولې؟ ویل دا بیره مې په سینه پرته ده لکه د خله کې راواچوه. هغه دا خیال کړی چې دا جوړې فالج به والی یا ویل ولې کاکا بیماري؟ نه ټیک ټاک یم. ویل نو دیږه نه بیره خولې ته کولی نه شي او زه دې د اسکه ورپسې راکوز کړم چې پاک شو که دې مخې ووالي. دویم چې ورسره پروت ویل سمې ووه، سمې ووه. ویل ولې؟ ویل پرون مې غول کړي نو رالی کونه نه پاکوله دې حرامي. سمې ووه. پرېښوده دویم یې یو دوه پټاخې لګاو چې دا دویم یې لګاو که دریم ورته ویل چې وهی دا دواړه حرامیان. ویل په تا څه چل دی؟ ویل زم پروتم پرون مې سپي خوله کې متیازې کولې دوی ورته کوړې نه وي. وایي په ایمان دا هغه دي که نه؟ ساینس ته ګوره، دوی ته ګوره، جهاز جوړولو ته ګوره، دوی ته ګوره، توپې جوړولو ته ګوره، دوی ته ګوره. 40 کاله وشو چې په 40 کاله کې یو حکومت د ملک د ترقۍ هیڅ کوشش نه دی کړی سوا د ښځو د ترقۍ. ښځو له داسې ترقي او ازادي ورکړې ده چې راشه کوي. ترقي ورشه هندوستان کې وګورئ شرمېدلو، بېغیرتو ورشئ ترقي د چین وګورئ، تا نه وروستو ازاد شوي ملکونه دي، ترقي د هغې وګوره. دا هغه هندو نه دی چې تاسو به سل پاپړ د یو ډول، سل پاپړ د یو ډول نن یې بیا په مخه کړي. د دې دا خبرونه اورئ. موږ ډېر لاس ور وړاندې کړو او راجیو ګاندي سره او زموږ خارجه سکرټري ورسره ملاو شو او زموږ صاحبزاده ایوب چې دی دومره خو یې دغه ده هغه ورسره ملاو شو او ورغی لن هغه لنګمار بیا په مخه کړي یې که نه په مخه کړي؟ څه کیزونه در باندې لګېدلي دي. تاسو بچو سل پاپړ د یو لور، سل پاپړ د یو لور. تاسو دا نه د صوبه زرت پښتانه به د خپلې دارې وګورئ که یو بم را وغورځېد، دا ټیزونه به وګورئ. په سن 65 کې ملک ټیزونه اچولي. تاسو ته ګوره، ملک ترقۍ ته ګوره، ملک ته هېڅ ترقي نه. دا حکمران طبقه د دې اهل نه ده چې ملک تاسو په ایمان ووایئ، په ایمان. په جومات کې ناست دی چې زمونږ قومي اسمبلي وګورئ چې دا کم کسان پکې ناست دي، دوی به د ملک د ترقۍ اسباب جوړوي. زمونږ دا صوبایي اسمبلي دلته وګورئ، دا چې راجمع شي دوی له خبرې ورځي. دا دلته کیبینټ میټینګ، کیبینټ ماله خندا، کیبینټ میټینګ وشو، دا فیصله پکې وشو. کیبینټ ته راشه، دا زمونږ کیبینټ وګوره، دا زمونږ اسمبلی وګوره، دا زمونږ ممبران وګوره. دوی چې راوځي اوس یو شوشی خوشې کړی ده د شریعت بیل، شوشی خوشې کړی. چا شریعت بیل پیش کړی؟ تاسو ته دا وایم، زما دا خبرې د دنیا ګوټ ته ورسوئ چې دې شریعت بیل والاو نه تپوس وکړئ چې تاسو شریعت بیل چا ته پیش کړی. که ضیاءالحق ته هم پیش کړی نو هغه اسلام دی، ټول هغه ټول اسلام دی. ټیک شو. هغه پرون نو ویلي چې تاسو که اسلام منئ نو زه 5 کالو له صدر شوم، ویلي که نه ویلي؟ نو دی ټول اسلام دی د سر نه تر خپو پورې. د قومي اسمبلی ته هم که پیش کړی، قومي اسمبلی ممبرانو ټولو د اسلام په نوم خلکو نه ووټ اخیستی که نه دی اخیستی؟ ټیک ده. اسمبلي اسلام دی، صدر هم اسلام دی. نو تاسو دا شریعت بیل پیش کړی چاته دی؟ په دې دې پوهېږئ.
دا دي جماعتونو تدارک اخلاص مولیان چې درشي که نه چې شریعت دل پیش کړه پرې راپاتې دي مرۍ نه یې ونیسئ چې دا شریعت دل دي چاته پیش کړی بل دا چې په کم کور کې د ښځې او د میړه جوړ را نشي نو د هغه کور نه ښځه یا مټیزېږي یا د میړه نه طلاق علي که نه علي یا خو ته مټیزه شي وتښتي یا ته طلاق علي په اسمبلی کې ورسره ناست دی د مینې اسټل پس خوردې خوري تالي سټي او قوم توککې چې ما ورته شریعت دل پیش کړی خو استعفې ورکوي اسمبلي ورته پرېږدئ سینیټري ورته پرېږدئ چې راوځئ استعفا ورکوي نو دا بل ډونګ مچو کړی صاحب چې کال خو تیر شي که نه نو یو شوشه پرېږدي نو ټول کال بیا بیا خلک اخته په شوشه صدر صاحب بیا د خیر په غونډۍ کینی بیت الله شریف ته منډه کړي چې یا الله شوشه مې پرېښې پکې مې کامیاب کړه پکې کامیاب کړی کال یې بیا خپل دی مخکې کال له به وګورئ بله یو شوشه به پرېږدي دا 10 کاله په دې شوشو تیر کړه والله که نه اسلام شته نه دین شته نه مذهب شته نه په دې ملک شرعي نظام وګورئ دومره ده چې هر سړي ته پړه کې دا درد ساتل پکار دي چې خدای د ملک قانون قرآن پکار دی د ملک قانون شریعت پکار دی دا پاکستان د ډیرو خلکو په قربانو او په وینو جوړو او د دې نه اهلو د لاسه تباه کیږي لګیا دی خدای دوی تباه کړي او د ملک لاج وساتي دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی خدای دې نه کړي هغه ساعت که دې ملک ته یا روس راغی دې ملک ته یا هندو راغی زمونږ به څه حالي مونږ به بیا هغسې سپي یو لکه د انګریزانو په وخت کې چې سپي د انګریزانو د آسونو خاشړه به مونږ پاکول او د انګریزانو بوټان به مونږ پالش کول او د هندوانو د هغه پیتلو لوښي به مونږ وینځل زمونږ دې کلي کې یو دې کلي کې دا چې مبارک کلی دی زه چې پکې ناست یم دې کلي کې یو د هندوانو تالي سټو نو پیسې ورسره بیا ډېرې رالي نو ما ته یې ورځ چې ملا صاحب ملا ما د سړي زوی شه ما نه وي لیدلی تا چې د هندوانو هغه برتنونه به دې مانځ کول او د هندوانو په ګودامونو کې به دې بورۍ اوچتولې اوس د پاکستان د برکته ته هم خوله کنکاکي او خبرې کوې دا خسکي مالدار چې دي د دوی دا خبرې واورئ لږې دا اوس چې والا د هیروین د برکته پیسې را هیروین سمګلینګ څوک کوي حکومت یې کوي د چا په جازونو کې هیروین ځي وایي بټۍ د چا په حکومت کې جوړې دي د چا ستا په ایجنسو کې بټۍ نه دي هغه ایجنسۍ ستا نه دي ستا پولیټیکلانو ستا پیګان او تحصیلداران کې مقرر نه دي ستا ملکان نه دي ستا مراعات نه خوري لګیا بټۍ چرته دي جوړیږي چرته سمګل کېږي په خرونو نه ځي او نه پیدا ځي ستا په جازونو کې ځي بیا دا ثابته نه شوه چې کوئ یې هم تاسو ملاو ورسره تاسو یې نو وی درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باز کیم پخپلا تو ملامت کیم ما سو کی نن د قوم بچی کده هیروین د لاسه تبا کیږي ذمہوار تاسو یې زبو غواړم چې په دې ملک کې به دا شی نه او زه به د ملک حکمران قسم په خدای دی چې اور در باندې بل کړم اور او په ژوندون کابل کې ولې امنو یو نن به یې روټۍ کمه پخ کړې وه کمه چې صدر داود پې ورغی چې روټۍ وتلله کمه وه ویل دا ولې ویل جی ویل بزلش سر خپو نه یې ونیو او تنور ته یې ور واچو او سر یې پې کېښودل چې د روټۍ نه مخکې تا کباب کړه چې ستا عمر یې چې بیا رانه کمه روټۍ ته به روټۍ کمه ولې ولې یو په تنور کې اچوم ته وګوره چې بیا روټۍ کمه یو پای والا رانیسم چې دا دې کې اوبه ولې تا ولې اچوي او هماغه کړهي لاندې د سر دننه کم چې کم کړهي دي اور دې ته لاندې کړي سر دې ته دننه ګجر دې اتن پای شو نو اوس ته پکې وبئ اوس ته وبئ پکې راش ټولې میخې
سرکاري فارم ته ولېږم او ګجر راونیسم او سر لاندې او خپې پاسې ځوړم ته وګوره څه چل دی په غوښې انسپېکټر مقرر دی د انسپېکټر کور ته صاحبه نری غوښه دړی لاړه شي مرداره میخه قصابخانه کې د انسپېکټر صاحب جیب ته پیسې لاړ شي د کمیټه دغه مقرر دی دړوغه د کمیټه اول یې مشر تارپیټو وګوره میر صاحب میر هغه وګوره ممبران یې وګوره عمله یې وګوره چې دا کار نه غواړم ما نه به په ملک کې څوک وکړي قبایل دي آزاد مزاد پکې نشته قسم په خدای دی چې بلډوزر یې در باندې وګرځوم چې مې غلط کار در کې ولي ته وګوره چې دا خلک ټیکینګ کوي او ته په ایمان یې چې یو اجرا بل اجرا ته غږ کولی شي یو اجرا بل اجرا ته څه ویلی شي خبره خلاصه یو غل بل غل ته څه ویلی شي زمونږ یو استاد و هغه به وایي چې په لاره د شپې روان یې او څوک در باندې اواز وکړي چې هلکه څوک یې نو ویل داسې مه وایه چې یا ملا یم یا طالب یم یا سوداګر یم یا داسې مه وایه وایي داسې وایه چې څنګه یې دغسې یو نو ما ورته ویل چې د دې فایده څه ده وی د دې فایده دا ده چې که دا ناست سړي غله وي نو پوه به شي چې دام غل دی نو څه به درته نه وایي ټیک شو که دا ناست سړي سم وي او ته ورته وایي چې څنګه یې دغسې یو نو ای به وایي چې دام سم سړی دی نو په دواړو صورتونو کې به بچ شي تاسو خیال راغی نو چې څنګه دي دغسې یو غله دي او موږ هم غله یو نو واده دی د نوجوان الکانو ته وایه دا ځوانان الکان واورئ وایي تل به نه یي ستا ځواني او زما سوالونه سوال د عاشق همیشه حسن ته کېږي او چې د معشوقې حسن ختم شي د عاشق سوالونه هم ختم شي دا ځواني به دې لاړه شي داسې خوله به د شورشورتۍ وي لاسونه به دې کار دې خوا وګوره بجای د دې چې ته پردي واده کې یو ججر کلاشنکوف کارتوس خلاص او هغه پیسې راوړې دلته سپارې پې والې چې د چا بچي به پکې سبق ووایي د خدای دپاره که لږ د سړي د بچي سر در پورې وي پې سوچ وکړه چا په پردي واده کې ججر ته شول د هغې به لوی اجر د خدای په نیز او که د دې به لوی اجر واده دی ګامه سیټه دې راغوښتي راشئ او کښېنئ او پاسئ او هلته راوړه دلته راوړه غوښه راوړه قورمه راوړه پلانې راوړه هلکان هم په قهر اخته یي ښځې په قهر اخته یي بله ورځ یو مونږ اشنا واده و زه ودونو له په عمر کې چېرته نه یم تللی ځکه چې ودونه د سړیتوب وینه نو په عمر یو ځل تلی هم کښېنئ پاسئ ودرېږئ ځای نه دی اوسګار ودرېږئ اوی مای والله دېرش کاله وشو بیا نه ما د واده ورځې نه دي خوړې دې ته ټینګېده ډېر ګران هلکه واده څنګه و ډېر ښه نن یو بوډا نه تپوس کوم پرون واده له تللی ویل او سرې کړې پکې وي چرګان پکې وو معقول تی پکې وي او سیري پکې وه او دغه د عمال په ګیره خو به دې ډېره رابېدلې وایي ته کله دې شه چې ته په معقول تی پکې دې ته ټینګېده ګران دا خو ډېر خنزیر ځای دی نفس خو ډېر پلیت شی دی د دې مقتضیات پوره کولو سره به جهنم ته ځي دا د واده اخراجات که ته راوړې او دلته پې یو چپر جوړ کړې چې سبا له د خدای قرآن ته لاندې څوک ووایي وایې په ایمان دا به لوی اجر یو کا به لوی اجر راشئ د پلوسو خلقو زما وړوکی تاسو کې لوی شوی یم راشئ انقلاب راولئ ځان اعلان وکئ تمام علاقې په سطح چې بعد نن نه بعد به د مړي خیرات هم دایي او د واده روټۍ به هم دایي ایمان ته هلکه زما واده و زما افسوس دا دی چې اپنوسی زمونږ ملګري اوس مړه دي ټول خدای دي یو ګل زمان ژوندی دی چې راغلی که نه زما واده دا بیزیګر والا و ما ته وایي چې هلکه کارډ ما زما د خله کارډ نه خرابه ده
ګارډنر والله د زوی واده مې کړی حیرانه شي هلته ته شته زما واده چې رالم خلک ویل هی چاته مال ولې ما د چا روټۍ خوړلې دی د واده وی الله مال په ما د پلار حق اوسه شي نه د چا خورم او مې راباندې پرو خلاص نه چا مړ کړم نه چا راباندې راپورټ وکړو نه چا قید کړو مور مې مړه وه خیرات ول ته مدرسې ته دره کې مدرسې ته ولېږلو سب چې زمونږ وسو ځای چې د مور پسې صدقه جاریه وشي لور مړه وه دغه چله اپریدي مونږ اپریدي نه خدای په تورې بلا ووال کا ما ته یې چې شوه وړمبای ماښام دی بخار وکړه معلومبی ماښام ستاسو تباه دی تباه تاسو په لومبي ماښام په قبر کې تصلور بولي په دې زه خپوېږم که په دې ته خپوېږم دې له درد پکړه ما درد چې د چا زړه کې د صدقې جاریې و سیټي کریم بخش جوماتونه او عیدګاګانې او مدرسې جوړې کړې وې 15 کاله پسې د مرګ نه رایستی زه چې ورغلم تابوت یې رایستی مولانا صاحب هرات مولي صاحب ورته وې ویمه چې پرایمي نه ځئ ویل نه نه مونږ یې ګورو خو چې ډچې ورکو تابوت یې ترې لرې کړو په خدای باور وکئ ماښام دی 15 واړه وخته یو ځای کېږي چا د لمبا اوبه هم په دې ګیره کې پرخې غوندې نښتې دا مالي دی دا کفن او د هغه دا مخ تا به وایي چې راپاسي او ستړي مشي را سره د هغه ټول ژوند داسې تېر چېرته جومات ګورې سیټي کریم بخت جوړ کړی چېرته مدرسه ګورې سیټي کریم بخت جوړه کړې د هغه ټول ژوند داسې 15 کاله پس ته خو 15 ورځې پس دا خپل مړي روباس چې 15,000 کاله روټۍ خوند درنه ته څه خبرې په دې اخون بابا دیره کې 300 کاله پس یو مړي لحد سوری 300 کاله او زه ورغلم چې لحد سوری شو ما سوری لږ نور کولو کې چې مې داسې وکتل د شوی کړې خامتا کپانې دومره یې زلفې او دومره یې ګیره هغه ګلکارانو ته مې وویل زما د لاس وخت په دې خو ونیسئ زه دې مړي له لاس وړلم که راښکمی چې داسې مې راډک وای چې لاس مې ورړو دا مخ تابل مالوچ دا کفن مې چې داسې کو تابل چې اوس د جولا نه چا شوی کړې خامتا راوړې او په دی چو 300 کاله تاسو خیال راغی زما عزیزانو عرض داو چې دا د اورېدو درته یم دا د لیدو چې د چا ژوند داسې تېري د هغه د مرګ نه رستم دار په دې نوتیه دیره کې 18 ورځې پس یو مړی راوویست 18 ورځې ډېر ټوپونه یې وال چې مولانا صاحب مونږ یې کلي ته وړو مال مه کوئ بیړه مغر کشه ګناه ده ویل نه وړو یې خار مالزی ورک شي چې دې لاړې یو ګنټه پس زم ورپسې ورغم چې د لاحت تخته خو یې رالرې کړه په خدای باور وکړه چې 1000 واړه لړمان ترې راووته د لاحت 1000 واړه لړمان بله درته وایي ترمزو حاجي صاحب زیارت ته تللی باجوړ ته تلم هلته ور واړو یو بوډا سلام علیکم وعلیکم سال دی جی حاجي صاحب زیارت خو دې وکړو او راځه چې یو بل زیارت ته بوت ای قبر سره وی دا طالب دی داود باجوړ حاجي صاحب سره په غزا کې شهید شي 6 میاشتې پسې د وطن خلق خپلوان راغله چې مونږ یې وباسو حاجي صاحب منې کړه چې وباسئ یې ډېر څه یې وکړه نه منې کېده چې نه منې کېده غذایي چې سم خوښه ده چې قبر یې پرانیسته او تختې ترې رالرې کړې هلته دا د کاڼي تبزې غوندې لحد ته یې ودرو چې رالرې کړې د دې خپو د طرف نه د ګلاب بوټی زرغونو او هغه ټانګ یې داسې په سینه راغلی او تک سور ګلاب د ده د سپېږمو ته داسې ولاړ عزیزانو دا د اورېدو خبرې نه دي قبر خو علم غیب سره تعلق لري لیکن کله کله دا انکشافات هم قدرت په خلقو کړي دي کتلي دي په سترګو نو دا عالم آخرت دی عزیزانو دا عالم پکې دی او دا حالت نو ښه حالت به د هغه چا چې په دنیا کې قرآن او حدیث سره ده دا مدرسه ده
خدای دې توفیق درکړي چې تاسو ښځې ګوره وګورئ ښځې خیرات ومنئ نظر ومنئ صدقه هر څه چې وکئ دغه ځای ته رالیږئ کتابونه ورته پیالئ کوزي ورته پیالئ کمرې ورته یو دوه څلور جوړې کوئ یو کمیټۍ جوړه کوي د دې کلیو د علاقې په سطح باندې چې د دې ځای خدمت وشي کوئ به دا 1000 روپو چک دی د مجاهدین باچا د طرفه دا سړی مخلص سړی دی دعا ورته کوئ چې خدای پاک نور د خدمت کولو توفیق ورکړي بچي ورته خدای وپایي او نیکانې ورته وي زما خو د جیل ملګری پاتې شوی دی ما ته خو ښه سړی ښکاري نو خبر نه یم چې تاسو دی څنګه لرئ زه خو ښه سړی هغه چاته یم چې د چا خیر غواړي حاجي یار محمد صاحب د 10,000 روپو اعلان دا د مجاهدین باچا چک والا وای بچیا پرېږدم هم نه بسم الله کوي دا ګزارونه غټ شروع شو نو تاسو نه مې 2 مطالبې دي یو خو سرې دس چې څه مکړه به ټیکي ټیک ده جي بل آینده دپاره پړه کې دا قص کړم چې خدای په ما دې څه مهرباني کوله نو ستا جبین به پکې ایسایي ٹھیک شوي سرې دس چې څه یي فکر نشته اوله کې دا قصد وکړئ چې خدایه څه مهرباني دې په ما کوله نو ستا دې په وګورئ یو مزېداره خبره کوم یو تیر ته یو سړی روان هلکې خیال وکړو چې پیرانو له خو خلک تحفې او ډالۍ ني ما سره خو څه نشته نو په لاره تله داسې نري نري ډکي راټولولو یو دومره ګېډی جوړ چا پیر ته ورسېدو وې دا دې سره وړه وې صاحب والله که نور څه مې وس کي خو دا لرګي مې راوړي چېرته لنګر دال به پې پاخه شي ویل ښه ویل ویل هله دا لرګي په بکس کې کېدی یو خوله پې کې کنجي ماله راکړه وې صاحب دا ولې وې زه چې کله مړ شم زما د مرګ اوبه په دې لرګو ګرمې کوي د اخلاص لرګي دي والله ما به پې خدای وبخي ډکې هسې په لار راځي او لرګی دي بیا مو طالبان به پې چای پخي والله که د دې اجر بیا پوره کړې واخر دعوانا